د کابل غږ یا وایس او کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چاړې. نن دلته په دې ویډیو کې د یو غیرتي او زړور طالب خبرې در باندې اورم چې ایران ته اخطار ورکوي او وایي چې نه د ډیپلومات پرېږدم، نه د سپین ږیری پرېږدم، نه د ځوان پرېږدم، نه د سیاسره پرېږدم، ټول در وژنم او ځان مې درته په پولې ته در رسولی دی. او ستاسو د مرګ ویډیوګانې هم همداسې په لایف خپروم ویډیوګانې مو. نو خدای دې وکړي چې دی کومه ژمنه چې کړې ده په دې ژمنه وفا وکړي او دا د ایرانیانو نه همدغسې غچ واخلي انشاءالله. نو راځئ نور په ویډیو کې وګورئ. محترم، ویدیوهای نشر شده را ما هر روز میبینیم و دین روز امروز ویدیوهای به ما رسیدن که یک طفلک معصوم امی خبیثای ملت ایرانیا یا میکشن و بسیار به تکلیف به زجر یاره میکشن. انشاءالله ما به مرز رسیدیم بخیر، ما به مرز رسیدیم. انشاءالله ما به شما بازم اختار میتم. قسم به الله فردا روز اخیری دارین شما، روز اخیری انشاءالله ویدیوهای لایف انشاءالله نشر میشه از کشتن شما. در کابل هر جایی که ایرانی دیده شود، در کابل در هر منطقه، در افغانستان در هر منطقه اگر دیپلمات شما دیده شود، اگر کارمند شما دیده شود، انشاءالله وام خواهد کشته شود. انشاءالله به عزتشان میکنیم، هرچی میکنیم انشاءالله. اگر شما سم نشوید در انشاءالله مسلمانانو در هر کنج دنیا کې وي افغانانو، تاسو دا ملت پریخو، دا ملت هم پریخو، تنها لاړې تاسو وتښتېدئ بل طرف ته. هماغه پخواني خبیثان چې دي د هماغو په مړ باندې دلته په افغانانو ظلم هلته هم کوي دلته هم کوي. انشاءالله امارت چې دی تاسو سره ولاړ دی، هېڅ تشویش ونه کړي. انشاءالله په هر مرز دنیا کې به چې انشاءالله ستاسو احوال باخلي. به ایرانی خبیثای، ای ایرانیا، اگر مظلوم ملت ما را اگر دیگه زجر دادین و دیگه کشتینشان، شهیدش کردین، قسم به الله سر طفلک تام هم رحم نمیکنیم، طفلک تام هم نمیمانیم، نر سفید تام میمانیم، نه طفلک تام میمانیم انشاءالله. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه را سره وئ او خدای دې وکړي دا ویډیو مو خوښه شوي. مننه کوم د نورو تازه او کره معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدغې ویډیو په پای کې له موږ سره شریک کړئ.